دې ملګري سوال وکړ چې آیا د حکومت سره د نان ټیکس ریونیو سورس دی که نشته دی؟ نو پاکستان ته په دې کال کې 40 ارب ډالر ریمیټنسز راغلي دي د بهر ملکونو نه. دا هغه پیسې دي چې دا په بینکینګ چینل باندې راغلي دي او دا هغه پیسې دي چې د پاکستان د ایکسپورټ نه زیاتې دي. پاکستان د 20 ارب ډالرو سامان بهر ملکونو ته خرڅوي خو 40 ارب ډالر ریمیټنسز راغلي. په دې کې تقریبا 5 ارب ډالر د ملکن ډیویژن خلکو را لېږلي دي. دویمه ذریعه چې دا نه هغه پاکستان کې تیل موجود دي، تیل موجود دي، گیس موجود دی، د هغې ایکسپلوریشن کیدی شي. دریم چې کوم سیز دی هغه هایډل پاور دی. 40,000 میگاواټ بجلی په دې ملکن په خیبر پختونخوا کې موجود ده. 7,000 میگاواټ بجلی په ملکن ډیویژن کې موجود ده. دې نه علاوه ماینز اینډ منرلز دي، ټریلیونز اف ډالرز ماینز اینډ منرلز دي چې د هغې ماینز اینډ منرلز بیس انډسټري او کارخانه په ملکن ډیویژن کې او خیبر پختونخوا کې ولیږي نو ټیکس فری بجټ تیارېدلی شي. دې نه علاوه زموږ سره فارسټ دی چې ملکن ډیویژن، زموږ سره ټوریزم دی، لکه موږ سره دنیا زرا پاکستان دی وخت کې په دنیا کې په فری لانسینګ کې په دنیا کې په ټاپ 15 ملکونو کې دی او دې کال کې ډېر زیات غیر معمولي ګروت په فری لانسینګ کې شوی. مونږ که د خپلو ځوانانو له سکلز ورکو، هنر ورکو، نو دا خلک د بهر نه پیسه ډالر اټریکټ کولی شي. خو پاکستان کې د بد شرم خبره ده چې زما او ستا د جیب نه خو ټیکس وباسي، خو په پاکستان کې که یو سړی ځان ته په ای کامرس کې ځان انرول کوي او آنلاین جابس کوي یا فری لانسینګ کوي نو هغه ته د پیمنټ چې کوم پلیټ فارمز دي نو لکه پیپال وغیره په پاکستان کې نشته چې پاکستان ته پیسه په هغې باندې راشي. نو دوبۍ او د استرالیا او د یو کې په ترو باندې پیسه راځي. نو ډېر ذرایع دي د نان ټیکس، خو موږ یې نه ایکسپلور کوو، زموږ حکومتونه نه ایکسپلور کوي. موږ دا ویل چې عوام زموږ سره راپاسي او عوام په دې خبره موږ او تاسو پوه کړو. دا زموږ د سیاسي کارکنانو ذمه داري ده او ستاسو د میډیا والو ذمهواري ده چې تاسو به په دې خبره باندې عوام پوه کوئ. که موږ او تاسو په شریکه عوام په دې پوه کړه او عوام دې نتیجې ته ورسېدل چې او دا عوامي ایشو ده او یو عوامي مزاحمت شروع شو، نو حکومت ته زما پوخ یقین دی دا ټیکس به واپس آئي انشاءالله.